السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وروره د دې نه مخکې چې ویډیو بندې یا ویډیو سکیپ کې تاسو څخه هیله کېږي چې ویډیو مه سکیپ کوه او ویډیو مه بندوه. صرف دوه خبرې درته کومه. مهرباني وکړه ګور وروره زه همیشه ما ویډیوګانې اپلوډ کړي د خپل چینل کې. همیشه ما د پښتنو دپاره خدمت کړی دی. زموږ پکې هېڅ لالچ هم نشته دی. اوس ګوره ما صرف دغه ویډیو د دې دپاره زما مقصد د دغه ویډیو کولو دغه و چې زموږ نن سبا چې څونه پښتانه دي هغه د بربادۍ طرف ته روان دي، د بربادۍ طرف ته خوشي دي. دا ټول د انګریز او د بدو خلکو دسیسه ده. تمنیل ته وکته چې څنګه تمنیل و تصویر پکې څنګه و، او چې اوس ته کله ویډیو ته انټر شوې نه داخل شوې نو زما خبرې تا واورېدې. مهرباني وکړه همیشه زه دا نه ویم چې ته غلط سړی، زه دا نه ویم چې ټول پښتانه غلط دي، خو دا خلک پښتانه چې دي نورو خلکو ته غلط معرفي کوي. همیشه غلط سوچ غلط طرف ته مخه یو مونږه. مهرباني وکړه وروره همیشه کوشش کوه چې ښه ویډیوګانې وګورې. غلط ویډیو انسان د خیر غلطي ته نه وکړه. همیشه یو داسې یو سوچ ولره، داسې یو فکر ولره چې ستا فایده وي پکې، چې سبا ورځ درته مور او پلار درته وایي چې آفرین شه زما په دې زوی شه، چې پراوډ مور او پلار در باندې وکړي، فخر در باندې وکړي. زما چینل فالو کا، د نور ملګرو چینل فالو کا، څه ترې زده کړه وکړه، تر څو به موږ همداسې په بدبختۍ خوشي یو، تر څو به موږ دغسې خراب څیزونه ګورو، تر څو به موږ دغه څیزونه سرچ کوو. خفه نه شي وروره، الله دې وکړي چې زما په دغه خبرو ته نه یې خفه شوې. مهرباني وکړه داسې څیزونو پسې مه ګرځېږئ چې هغه ستاسو د بربادۍ او د تباهۍ طرف ته تاسو مایل کوي. نو الله دې وکړي وروره چې زما په دغه خبرو خفه شوی نه وي. دا مې ټولو پښتنو ته خواست چې مهرباني وکړئ دغسې څیزونه مه ګورئ. د لوی الله په امان.